دوستانو څو ورځې وړاندې به تاسو پر فیسبوک باندې یو لوی راپور لیدلی چې په هغه کې عبدالله ابدالي د خپل ژوند د ستړیاوو څخه کیسه کوي چې دی په څنګه غربت کې دی د غربت له امله څخه دی راولاړ شوی دی په ښاروالۍ کې کار کوي چرۍ پاکوي هغه هماغه راپور رسنیزو ګڼو دوستانو خوښ کړی و یو شمېر دوستانو په شخصي کې او پر ټلیفون باندې ګڼې پوښتنې کړې وې او دا یادونه کړې وه چې ابدالي د څه موده وړاندې یوه خیریه بنسټ رکشه رانیولې وه رکشه څه سوه یو شمېر کسانو پر فیسبوک په کمنټونو کې هم لیکلي وه اخو دلته باور شیان نه دي ځکه پر هغه مستعار اکاونټونه وه خپله د یو شمېر ممثلینو یا د یو شمېر هغه کسانو چې له ابدالي سره چپ دي او نه دي ورسره جوړ هغوی به کمنټونه کړي خو هغه عام چې موږ ته ویل سوي وه چې د رکشې څنګه موضوع ده نو موږ ښه وګڼله چې موږ دوم راپور جوړ کړو په دوم راپور کې موږ راغلي یو هماغه کس چې د رکشو کاروبار کوي ابدالي صاحب چې د رکشې ژمنه ورسره سوې وه چې دلته به رکشه رانیسي او دی به ورته رانیسي هماغه دوست سره ولاړ دوست په خپل ځان خپله معرفي کړي وروسته پر دې وغږېږو چې د رکشې څنګه موضوع په خیر راسئ اول نوم او د کاروبار په اړه که ووایاست زما د ماشاءالله ابراهیمي شرکت دی موږ د پاکستان څخه رکشې راوارېدو نو د هغه مشوره هم دی زړې هم خرڅوو نوي هم خرڅوو او یو نیم داسې خلک راځي چې هغه لږ زړه بیا خو 0-2022 یا 23 ماډل رکشه بیرته ورکوو زړه راته ودرېږي نورې بیا پېښه کې چې رکشه راغله هغه زړه رکشه په اډوانس کې ځي واخلو چې رکشه راغله نورې به بقایا راکوي $500 و $400 هغه بیا بله بوځي تاسو په یو راپور کتلی وي چې په هغه کې ابدالي صاحب چرۍ پاکوي په ښاروالۍ کې کار نیولی دی شاوخوا نیم ساعت راپور و له هغه راپور وروسته ګڼې پوښتنې دا وې چې ابدالي صاحب ته یو خیریه بنسټ رکشه رانیولې وه هغه رکشه څه سوه نو ته د رکشې په اړه معلومات راکړه څنګه رکشه وه رکشه داسې یو څو عمر اخوا ته سره زړه وه هره ورځ به خرابېدله هره ورځ به خرابېدله ول دا زه څه په وکړم دا خو هره ورځ خرابېږي او زما څه مثال د خبرې کله ټیر خراب وي کله مثال ماشین خراب وي دا څه په وکړم نو زما د خو نوي رکشې 2021 ماډل نوي رکشې راځي نو داسې تقریبا یو څو عمر اخوا ته ما ورته وویل مال دا رکشه زړه ماته راکړه زما د یو څو عمر بعد نوي رکشې راځي 2 ټیلره 50 رکشې راځي 50 دانې راځي په ټیلر کې 25 دانې راځي تا ته به 2023 ماډل رکشه درکړم د نورو خلکو سره مطلب $10 اخو مطلب یوه زړه رکشه $10 ده ته ما $800 ما داسې ورته وویله چې ما ویل چې چله ما ته د میاشتې $50 راکړه هغه ځواني مې هم د ده سره کړې ده سر خلاص او د ده رکشه ما ته راکړې ده ځکه چې هغه زړه وه هره ورځ خرابېدله یو خو مطلب پانتونونه بند سوله مکتبونه بند سوه خواري هم نه وې پوه شولې ول دا کور ولاکسه دي دا زه څه وکړم مال وروره او دا هره ورځ خرابېږي نن دا ځای خراب نن هغه ځای نو ما ورته وویل مال وروره دا ودروه زه به تا ته ستا سره ښه وکړم تا ته به 2023 ماډل 0 سازګار رکشه ده څونه وخت کېږي د دغې موضوع د دې تقریبا یو 2-2.5 میاشتې به کېږي 2.5 میاشتې ښه نو موږ چې په کوم جریان خبرې فکر کوم بیخي 18 میاشتې دا موضوع کې روانه ده یا دا کومې رکشه نه ده رکشه خو تقریبا 2-3 میاشتې کېږي چې ما ځینې ته راولې ده مګر 15 تقریبا 14 میاشتې کېږي چې دا موضوع روانه ده چې ته د زړه رکشه قبلهیې نه یې ورته رانیسې هغه رکشه داسې روانه ده موږ دلته چیټي لګولې ده هغه چیټي بلاک ده بیا موږ بله چیټي د دوبۍ څه ولګوو سر دې خلاص ده ته مالته دنده راله ګزاره په کوه چې د رکشې سره رانږدې سي نو به زه ستا سره رکشه ودروم نو اوس رکشې یو څو عمره بعد راځي داسې یو 2 میاشتې 2.5 میاشتې به شاوخوا کېږي پوه شولې چې ما رکشه د ده سره ودروه مال دا خو نو ورځ په ورځ رکشه زما ده چلوې ته د هغه بلې یوې سره مې سودا کړې ده سر دې خلاص مال دا راته ودروه یو میاشت یوه نیمه بعد تا ته رکشې راځي یعنې یوه نیمه یا 2 میاشتې وروسته همهغه رکشه چې ده ستا سره سودا کړې ور رارسېږي رارسېږي دلته 2023 ماډل 0 رکشه زه ورکوم 2 میاشتې وروسته یې ورکوې له خیره په 2 میاشتې کې رارسېږي په 2 میاشتې یوه نیمه میاشت اخو نو بیا باوري رکشې دي باوري هغه تقریبا یو دوه په $100 ده پوه شوې او د ده زړه رکشه چې ده پر هغه باندې ما $800 یعنې د نورو څه $1200 اخلم زړه رکشه مطلب هلته کتل کېږي د چا څه $10 د چا څه $1200 د ده څه مطلب چې بل سړی $10 مه اخیسته د ده څه $800 اخلم هغه هم په پښتو د میاشتې مثال چې ما ستا د کوره څه بلابوس یو ماته راکړه یعنې افغان صاحب د 14 میاشتې 18 میاشتې د موضوع ځنډېدلې ده
د لارې بندېدلو د حکومت اوښتلو دغه مشکلات وو که بل څه وه؟ دلته مو چچانې ولګولې، چچانې خو اوس افغانستان په رسمیت نړیوال نه پېژني. مهم. چچانې ما ولګولې بلاک شوې، ما بله چټي د دوبۍ څه ولګوله، په دغه خاطر هم وځنډېدلې. او بیا دلته ډالر هم پورته شول. بیا د هغه بعده پوه شولې د پاکستان اوس په چین کې کورونا ده، نه کورونا ده. ماشینان د کوم شی چې د پاکستان راځي د دې نیم سامان پاکستان د چین سره راوړي، د چین په خاطر دا کنټینر لږ وځنډېد. ښه، یعنې 2 میاشتې وروسته انشاءالله که الله تعالی کوله سل په سله کې ابدالي صاحب بیا سل په سله کې به په انشاءالله نوې رکشه کې سپور په یې نوې کاغذ پیچه رخشه به درته ورکړم. هره ورځ به د خرابېدو سم وتلي، په 3-4 کاله پراته ولاړه. دوستانو، تاسو د رکشې په اړه د افغان صاحب خبرې واورېدې چې د رکشې څنګه موضوع وه، د رکشه څنګه درولې وه او بله رکشه څه مال او څنګه رارسېده. راځو د افغان صاحب دغو خبرو ته به اوس غوږ شو چې دی د هغو خلکو په اړه څه وایي چې هغوی پر ابدالي باندې تور لګوي یا ابدالي ته خدای مه کړه بد نسبت کوي. راځئ د افغان صاحب له خولې څه واورئ. هغه دوستان چې خدای مه کړه پر ابدالي د دروغجن فکر کاوه چې ابدالي یا دروغ وایي یا چم کوي یا په دې نوم له شتمنو څخه پیسې غواړي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ هغه نو بس د ښار دروازې بندېږي، د خلکو خولې نه بندېږي، سر دې خلاص شو. دا ناکه د ځانه ویل دي نه رالم دې ځای ته ما رخشه مانځي درولې ده. زه دته 2023 نوې ماډل رخشه ورکوم. نو دی دا 2 مثال میاشتې بېکاره وو، 2002 اکثره وخت زه درته ورکوم چې نه یې ورسره رخشه مانځي ودرول، خراب وه، هره ورځ به خرابېدل، نن یې دا ځای خراب شوی، هغه ځای خراب. نو باره یې په ښاروالۍ یعنې ابدالي پر حق دی، مظلوم دی، مستحق دی، خو دا ځینې دوستان چې دی هغه ناکې کوي. هغه ناکې کوي. ابدالي خو موږ پېژنو، هېڅ په ده کې هېڅ کار نشته وروره، سر دې خلاص، هېڅ مشکل ده، مستحق دی. دا کومه خبره یې پوسټ پلې چاپ کړي دي، خو نو پر چاپ سي په رئیس جمهور پسې رقم خبرې کېږي. خو نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ده قربان سم، وایي شی چې قرآن شریف وایي شی چې په کومو خپلو سترګو ووینئ، شریعت هم دغه وایي هغه به منئ. نه دی په خپلو سترګو شی ونه ویني، د ځانه باید سړی په چا پسې ډول ونه ټکي. او دا غیب ویل چې دی دا ډېره سخته ګناه ده. ډېره مننه چې ژوندي دي یاست. نو ابدالي صاحب کې هېڅ دغه نشته. رخشه ما خطا دی پروت دی، خط مې ورسره نوشته کړی دی، رخشه مې درولې ده. د بلې کومې رخشې چې رخصت درته ورکوم د هغه خط مې درته ورکړی دی چې ابدالي صاحب رخشې څومره وځنډېدلې، ته دم دراله وروره د بلې خوا یو کار برابر کړه. هغه چې ښاروالۍ ته تللي وو اوس په دې افسوس هم راته درېدی نه دی نه. او دا فکر هم درته درېدی چې کاش وختي درته رخشه رسېدلې وای. شدت رخشه رسېدلې. نو انشاءالله رخشه به انشاءالله ژر د ژره ډېره مننه، ژر د ژره کېږي، موږ به درته ورتسلیم. ژوندي دي یاست. ډېره مننه. دوستانو، د افغان صاحب خبرې مو واورېدې چې د ابدالي په اړه یې څه ویل، د رکشې په اړه یې څه ویل، د خلکو په اړه یې څه ویل، هغه کسان چې تور لګوي د هغوی په اړه یې څه ویل. راځو اوس د ابدالي څخه پوښتنه کوو چې دی پر دغو خبرو باندې قناعت لري که نه، او دا کومې خبرې چې د ده په اړه سوي دي یا کېږي، دی په دې اړه کوم غبرګون لري، څه وایي؟ دوستانو، له نیکه مرغه موږ د افغان په نوم هغه رکشه پلورونکی وموندی، مرکه مو ورسره وکړه چې د ابدالي صاحب سره یې د رکشې په برخه کې قرارداد کړی و، خط یې سره لیکلی و، ده پیسې ورته سپارلې دي. ابدالي صاحب، تاسو د افغان صاحب ټولې خبرې واورېدې، اصلي کیسه څنګه ده؟ تاسو د رکشې د رانیولو پروسه له کوم ځای څخه راپیل کړه؟ رخشه خو اکثره دوستان په خبر دي په دې جریان باندې چې د یو خوا څخه ما ته رانیول شوله. هغه رخشه ما چلوله چې هغه کمزوره وه، ضعیفه وه، هره ورځ به خرابېدل وه، هره ورځ به یو خو زه هم ورسره نه وم، تر اوسه پورې ما رخشه چلولې هم نه وه. نو بیا دا رخشه ډېره زړه وه. بیا مې دغه شوروم والا افغان صاحب تاسې ورسره لیدلي دي، هغه سره مې دا خبره شریک کړه چې دا رخشه نور ما ته کار نه کوي، دا زه نه شم چلولی. یعنې رکشه دې هم له ده سره نیولې وه؟ هغه هم ده څخه رانیولې وه. بیا ده ویل دغه رخشه راته ودروه، یو څه پیسې مثلا نور ورته دغه کېږي، زه تا ته نوې رخشه درکوم. دا د ده یو همکاري وه زما سره چې دا بس یو څه پیسې تاسې نور راکړئ، زه به نوې رخشه ته درکړم. څونه وخت کېږي د دغې موضوع؟ د دې موضوع تقریبا 14-15 میاشتې کېږي چې تاسو د رکشې خبره سره کړې ده، تا رکشه ورته درولې ده؟ یعنې زړه دې ورته ودرول؟ رخشه چې ما رانیول هغه څخه داسې یو میاشت قدر که ما چلولې، هغه د ویډیو څخه خلک په هغه جریان خبرې چې هغه رخشه ماته په کوم تاریخ راکول شوې ده زړه، هغه تقریبا یو میاشت په ما چلولې. بیا چې مو چلو بیا مې ورته راوستم ویل دا رقم موضوع ده، بس ته دغه که دا به زه زما داسې ټیټې ده و، پیسې لګول کېږي و، هغه د دې تجارت په مسایلو باندې ډېر نه وم خبر. یو خو موږ مسؤل دا رقم شو چې ګرمه په دفترو کې ناست وو،
ګرد عمر مو خلکو ته تمثیل کوي دا د کاروباري دغه شان زموږ سره نه خلاصېږي نو نن سبا میاشت بیا میاشت دا ټیټي باندې د پیسې دستي دی تر اوسه پورې نه دغه څه بیا په تاسې خبرې مو سره کوي چې دی ویل چې 2 میاشتې بعد یې که څوک ته د رخصت ابدالي صاحب مخکې تر دې چې موږ ستاسو سره مرکه نه وه کړې زه واقعا زه خپل او نور ملګري په دې نه خبر چې د رکشې څنګه موضوع ده نو ښه شو چې ستاسو له خولې خبر شو د افغان صاحب له خولې خبر شو چې داسې موضوع ده او دا چې تاسو شاوخوا 14 میاشتې مخکې بیرته رکشه دته درولې ده د ژمنه کړې ده دونه وخت 18 میاشتې 14 میاشتې تاسو بیا زه ورځي دته ستړي نه ستړي نه سواله د دې سم توقع څه ستړي خصول خو دلته حالت دا رقم دی د افغانستان د چې څوک پر چا باندې باور هم نس کولای او د سینې نس کولای چې ته دروغ راته وایي د سره چې موږ کښېنستلو پیسې نه دي ټیټې سوي وو دلته د رسمیت موضوعات دي مثلا بل شی دی پیسې نه حواله کېږي چې حواله سره راځي او عمره کې داسې مسایل دي ما ټول په دې شیانو زه ډېر دې شیان څه زه نه مخکې بلد یعنې په دې 14 میاشتې مودې کې څوک هم ورغلی یاره 1400 واره اره ته زالت باید خیر پای خو هغه هم ځای اوسه ناست شاید ډوډۍ مړه پر ده تاوان و خو په دې خاطر چې کار نه و بیا خو نو په هغه جریان کې کار په لټه کې به و نو بیا هغه د ښاروالۍ کار سره پیدا سو نو داسې نه چې اوس افغان صاحب زه داسې وایم چې دی به سم ماته چل راکړي دا هم نه سم ویلی او دا هم نه سم ویلی چې چل دې نه وي خو یو دا رقم ما ورته زموږ مسلم په دفترو په دې کې ناست یم ته په تاسې باور کړئ وطندوست صاحب چې کله سودا م کوم چې کور ته یم خامخا د مېرمن ماته وایي بیا خطا ایستلی دلته هم زه د خلکو په خبره باور وکړم وایي دا پټاټې سمې دي هم سمې دي خپله یې نه ګورم دلته دا د راکړه ورکړه دا هم یو غټ هنر دی چې متاسفانه موږ نه دی زده کړی تاسو د افغان صاحب خبرې مخکې واورېدلې د 2 میاشتو او د 1.5 میاشتې ژمنه کوي چې په 1.5 میاشت کې له خیره هغه رکشه چې دی 2023 ورته که 2022 هغه به تاسو ته له خیره ورسېږي څونه د خوشحالۍ احساس کوئ نو دا هغه وخت چې ما ته ورسېږي یعنې اوس هم یاست د نعمت تر مخه شکر کښل دا به یو رقم دغه خوشحاله نه یاست که باوري نه یاست نه خوشحاله خو به سم خو باوري دا د حالات ته په کتو سره زه نه یم باوري ځکه چې دلته هر وخت زموږ سره دغه ژمنه شوې زه ورغلی یم شخصي سره کښېنستلی نور ملګرو سره د سوي دي خو زه نه وایم چې دی به چل کوي فریب به کوي حالت دا رقم دی چې نه کېږو ګمرک داسې دی و پلانکه پاکستان په رسمیت نه پېژني پلانکه یعنې د رسمیت موضوع خلکو رقم ښه بهانه هم ده لکه کله کله چې یو شی موږ رانیسو وایي ډالر ګران سوي دي دا خبره فارسي کې ډالر ګران نو زه نه سم ویلی چې دی به اوس څنګه دغه وکړي خو خیر تر هغه وخته چې مثلا دونه وخت ما صبر ورته کړی دی اوس خو دا خلک وایي دا ما سره ملګري ما ته وایي ستا دا ډېر صبر هم تاواني کړی نو بیا هم دا یو میاشت یو نیمه میاشت چې دی یاده کړي 2 میاشتې یاده کړي صبر به ورته د ده کارونه دا رقم چې وچلېږي نور هم خلکو سره پاتې ابدالي صاحب 2 خبرې دي یو ګڼو دوستانو ماته خصوصي ویلي دي په مسنجر کې راته ویلي دي پر واتساپ یې زنګونه ویلي دي راسره کښېنستلي دي یا په ټلیفون کې راته ویلي دي د رکشې موضوع یاده کړې ده یو دا برخه ده چې هغه کسان دي چې شتمن دي واقعا د یو چا په درد دردېږي هغوی غواړي چې له یو نیستمن سره کومک وکړي د هغه اولاد ته څه شته برابر کړي وربیلېږي یو برخه هغه دي چې هغه عام فیسبوکیان دي هغه نه امستاریان دي که څه بلاوي دي دا دي پر هغو خو موږ هېڅ باور نه کوو نه هغوی ته موږ جواب ورکوو ځکه هغوی دونه سپک دي چې خپله د پردې شاته دي هغه ته څه نه وایي دغه ورونو خویندو ته چې موږ ته مستقیم زنګونه ولیدي هغوی ته څه ډول ډاډ ورکوئ هغوی ته څه وایاست نو هغوی ته خو دغه وایم چې په دغه راپور کې په دې ګرد جریان لیدلی اورېدلی وي د شوره ملا خبرې به مې اورېدلې او هغه کسان چې تا یادولي په چې فیک ایډیان دي یا بل شي کوي هغو سره خو بیخي سړی باید حساب کړي رانه ولي د چا یو څوک چې دونه پس چې خپل هویت نشي ښوولی او دی به یو چا پسې یو شی لیکي نور بیا داسې څه ته وکوي هغه خو لوی لا کړی ده هغه کسان چې شتمن دي او رسوی لري او د خلکو سره همکاري کوي هغو ته مې بس دغه پیغام دی چې تاسې هر یو د چا سره کومک هم کوئ د چا سره یو ښه هم کوئ خپله چې یو شی وویني خپله چې یو شی واوري خپله چې یو اشتیا هم یو واقعیت وویني هغه وکړي د خلکو په خبرو پسې هغه یو اردو ریکارډ هم دی وایي کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو ان باتوں کو داسې یو زوړ ریکارډ دی زه د هندي ریکارډو شوقي یم په دې خاطر مې دا خبره یاده کړه نو په خلکو پسې نه ځي خپل واقعیت دی خپله ولیدي ویې کتئ دی و قضاوت پسې پرېږدو ابدالي صاحب ځینې کسان یوازې دا چې کومک نه کوي د یو چا درد ته ځان نه رسوي اضافه خبرې نه کوي دغسې کسانو څونه ځورولی ولا نو څه درته وایو تندوست صاحب دغسې کسان که څوم زیر کړي خو بېرته هم هغو ته په زړه کې دغه دعا یې چې خدای پاک دې هدایت لارې ته راوکړي اصلاح کړي ځکه که چې څوک د چا سره که څوک یو چا ته ښه نسي رسولی نو بد دې ونه رسوي که څوک د چا ته ښه خبر نسي کولی بد دې نه کوي که څوک د چا لاسنیوی نسي کولی
نو هغه دې ترټیم نه هغه دې بې عزته کوي نه چې دا په اسلام کې دې دپاره ډېر توصیې سوي دي او په مدني قانونو کې هم دې دپاره سوي دي نو هغوی ته بس دا د اذانونو شروع دی د هغه اذان په ویسه چې خدای پاک دې ته هدایت وکړي چې دغسې کارو څخه لاس واخلي. ډېره مننه عبدالعلي صاحب. شکر قربان خیر، باد. مننه. دوستانو تاسو راپور بشپړ وکتئ تر پایه پورې. په راپور کې زموږ دوه عمده نیت و یا عمده زموږ هغه غوښتل چې لاسته راوړنې ولرو. یوه دا وه چې د رکشې په اړه باید وضاحت وړاندې شي چې رکشه چیرې وه، له چا سره وه، رکشه څه سوه اخر، رکشه شته که نه شته، رکشه راځي که نه راځي، رکشه سپارل کېږي که نه سپارل کېږي. دویمه برخه دا ده چې یو شمېر کسانو داسې فکر کړی ګواکې چې خدای مه کړه ابدالي دروغ وایي یا داسې دی چې خدای مه کړه ابدالي دوکه کوي. ومو غوښتل چې د ابدالي په اړه دا معلومات راغونډ کړو، رکشې والا ته ورسو، ابدالي خپله وغږوو چې ابدالي رښتیا هم لاسنیوي ته اړتیا لري، پر هغه باندې رښتیا هم اولاد ژاړي، هغه ته رښتیا هم باید د حق رسولو لومړیتوب ورکړل سي، هغه سره باید موږ کومک وکړو، هغه څه چې موږ تاسې په کور کې لرو باید ورسره شریک سي. ځینې شتمن وروڼه خپل ستا په بهر کې هغوی باید کومکونه ورسره وکړي داسې کسانو سره. په ځانګړې توګه خان بایي تاسو راپور بشپړ وکتئ، نو هیله ده په دغسې مهال کې له یوه دغسې بېوزله ځوان سره چې ابدالي صاحب تاسې خپله پېژنئ کومک وکړئ او هیر مو نه سي. تر بیا پورې د الله په امان. ښه وخت.